د غزنی ښار په دوهمه ناحیه کې د خواجه بقال صاحب سړک د کانکریټ کار د نږدې 10 میلیونه افغانۍ په لګښت د ښاروالۍ لخوا پیل شو. د ښاروالۍ مسؤلین وایي دا پروژه د یونپس نړیوالې مرستندویه موسسې په مالي مرسته د ښاروالۍ لخوا پلي کیږي چې پکې به د سیمې لسګونه اوسیدونکو ته د کار زمینه هم برابره شي. دې تقریبا 10 میلیونه افغانۍ شاوخوا د دې مصارفو چې مالی تمویل د یونپس محترم موسسې لخوا کېده او نور دغه سرپرستی یا دغه نظارت کنټرول د ښاروالۍ ریاست محترم لخوا کېدله او تقریبا دلته به روزانه په اندازه د 100 نفرو کارګر دلته په کار باندې مصروف وو. د سیمې اوسیدونکي او هغه کارګر چې په دې پروژه کې کار کوي د سړک له جوړېدو خوښ دي او له اسلامی امارت غواړي چې ورته نوري پروژې هم ورته پلي کړي. باز خدا دیگه ما خود مشکل نداریم، خداشون خیر بده. همزی پروژه هم تشکری میکنیم، خداشون خیر بده. کوشش میکنه شوروال صاحب از کل نیروهای دولتی که ما همکار شدن که ما سرک جور کردیم. والا ډیر خوشاله یو ورځ چې امارات راغله زه یو ورځ بیکاره نه یم پاتې سوی په کار کې لګیا یم د خپلو بچیانو ته یو مړۍ ډوډۍ هغه کوو ډیر خوشاله یم موږ. د مسؤلینو په وینا د غزنی ښاروالۍ په روان کال کې لسګونه کوچنۍ او سترې بنسټیزې پروژې په پلان کې لري چې د هغو په بشپړېدو سره به په ښار کې د خلکو لپاره لا نورې اسانتیاوې رامنځته شي.